ویرات کوهلی وایي د اتلولۍ دغه شیبه مې کلونه په خوبونو لیدله. د بنګلور ستوري توپوهونکي ویرات کوهلی چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو ویل څه د اتلولۍ دغه شیبه هغه څه دي چې هر لوبغاړی په خوبونو کې ویني. کوهلی ویلي څو ځله یې تصور کړی و چې د بریا وروستۍ منډه په خپله ووهي او دغه په وینا د توپوهنې پر مهال بشپړ ارام او باور یې درلودو چې لوبډله یې هر ډول ستونزمن حالات اداره کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د ځوانو لوبغاړو سیالي او جرأت هغه دې ته اړ کړی چې خپله تګلاره بدله کړي او لا چټکه لوبه ترسره کړي. هغه ویلي د سږني پړاو موخه یې لومړی د جدول سر ته رسېدل و او وروسته هر لوبه د اتلولۍ په فکر ترسره کړه. کوهلی د وینکټش ایر ستاینه وکړه او ویل چې د ځواکمن پړاو بریدګره لوبه یې د وروستیو سیالیو د بریا مهم لامل و. هغه په پای کې له بنګلور مینوالو ځانګړې مننه وکړه. ویل چې که څه هم پایلوبه د ګجرات په کوربتوب لوبغالي کې ترسره شوه خو نږدې 90 سلنه نندارچیان د بنګلور ملاتړ کوو او همدې ملاتړ لوبډلې ته اضافي. هغه په پای کې د بنګلور له مینوالو ځانګړې مننه وکړه. ویل چې که څه هم پایلوبه د ګجرات پر لوبغالي ترسره کېده خو 90 سلنه نندارچیانو د بنګلور ملاتړ کوو او همدې ملاتړ لوبډلې ته اضافي ځواک ورکړ.